سلام، اوس هم څو لنډ خبرونه. تر راتلونکو 2 ورځو پورې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو تقویتي نوم لیکنه له غزني پرته په 13 ولایتونو کې پیلیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د کوچیانو او هندوانو په ګډون پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روان کال د غبرګولي له اتلسمې د چنګاښ تر اتمې پورې د جمعې ورځې په ګډون د سهار له 9 د مازدیګر تر 4 بجو پورې د نوم لیکنې تر ټولو نږدې مرکز ته ورشي او خپل نومونه ثبت کړي. له دې سره سم په غزني ولایت کې هم د روان کال د غبرګولي له اتلسمې د چنګاښ تر اتمې پورې د جمعې ورځې په ګډون د رای ورکوونکو د عمومي نوم لیکنې لړۍ عملي کیږي. د ملي امنیت سلاکار د اختر په لومړۍ ورځ په غازي امان الله خان روغتون کې د افغان ځواکونو د ټپیانو پوښتنه وکړه او هغوی ته یې د اختر مبارکي وویله. حمدالله محب همداراز د روغتون مسؤلین ته لارښوونه وکړه چې د ټپیانو د درملنې ته جدي پاملرنه وکړي. له دې سره سم ښاغلي محب پر مخابراتو وزارت د طالبانو په برید کې د ځانګړو عملیاتو د قطعې د قرباني شوي افسر بهرالدین د کورنیو لیدو ته هم ورغی او د هغه د اتلولۍ او میړانې د ستایلو ترڅنګ یا د کورنۍ ته د کوچني اختر مبارکي وویله. 14 بورې چاودونکي توکي په پروان کې کشف او ضبط شول. کورنیو چارو وزارت وایي دغه امونیم نایتریت تېره ورځ د سیدخیل ولسوالۍ په انچوي سیمه کې له یوه کوره ترلاسه شوي دي. له دغو موادو د بېلابېلو بمونو او بشکهیي ماینونو په جوړونه کې ګټه اخیستل کیږي. کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې آیا د دغو موادو په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني له افغان هندوانو او سیکانو سره له اختر مبارکۍ وروسته له هغوی وغوښتل چې تر دې وروسته خپلې ټولې ستونزې له ده سره نیغ په نیغه شریکې کړي. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې تېره ورځ په دلکوشا ماڼۍ کې ترسره شول همداراز په ډاګه کړه چې حکومت تل د افغان هندوانو او سیکانو ملاتړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه افغان قشر تل د خپلو جایدادونو د غصبېدو او په اسانۍ سره ښوونې او روزنې بهیر ته د نه لاسرسي له امله سر ټکوي. له دې سره سم ولسمشر غني د اختر په لومړۍ ورځ له یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو سره د اختر مبارکي وکړه او د غرمې ډوډۍ یې ورسره یو ځای وخوړه. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په سلام خانې ماڼۍ کې ترسره شوه په ډاګه کړه هغه یتیم کوچنیان چې 12 ټولګي ته رسیږي په خصوصي پوهنتونونو کې به ورته د تحصیلي بورسونو زمینه برابره او د پوهنتونونو په لیلیو کې به هم دوی ته لومړیتوب ورکړل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې 18 دارالیتامونه موجود دي چې 28 دولتي او پاتې نور یې خصوصي دي او په دې مرکزونو کې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان روزل کیږي. او په روان کال کې د زعفرانو د کښت کرنیز ځمکې 6 برابره ډیرې شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په پام کې ده چې په روان کال کې د هیواد په 11 ولایتونو کې په 6,000 هکټاره ځمکه کې زعفران وکرل شي او تمه کیږي چې د زعفرانو تولید 10 ټنو ته لوړ شي. افغانستان د زعفرانو دریم تولیدونکی هیواد دی. په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ ډیری بازارونه د افغان زعفرانو پر مخ پرانیستي وو. اوس مهال ډیری ولایتونو کې کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت ته مخه کړي. د کرنې وزارت مسؤلان وایي سږکال په 6,000 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او د دې سربیره د هیواد یو دیرشو ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره 20 مرکزونه جوړ شوي دي. سطح تولید هم بیشتر شده، زمینه برای گسترش صادرات هم مساعد شده. در بخش‌های پروسس و بسته‌بندی هم وزارت و هم سکتور خصوصی بیشترین کار کرده. در سال 98 قطعات نمایشی بیشتر در سطح کشور ترویج میشه و در این زمان در بخش‌های مراکز پروسسی که در ولایات و ولسوالی‌هایی که بیشترین میزان تولید و کشزارها است تجهیز میشه. خو یو شمېر زعفرانکاران وایي اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ټیټ کیفیت لرونکو زعفرانو راوړل کېدو او نړیوالو بازارونو ته یې لیږد هیواد کې زعفرانکارانو ته جدي زیان اړولی دی. بدل زعفران وارد میشه که این باز به اسم خود زعفران افغانستان به کشورهای دیگه مثل اروپا یا کشورهای مثل هند و کشورهای خاورمیانه صادر میشه که این متاسفانه روی نام کشور ما خیلی تاثیر بد میکنه که اگه جلو از این گرفته نشه متاسفانه میتونیم بگیم که صادرات افغانستان از لحاظ زعفران ممکنه به بعضی کشورها بند بشه. همین علت است که کاهش قیمت‌ها ما داشتیم در تمام کشورهای جهان. ما بسا قراردادی‌های خود از دست دادیم به خاطر زعفران بی‌کیفیت وارد میشه و به نام افغانستان صادر میشه.
د یادمنې وړ ده چې اوس مهال هر کیلوګرام زعفران د هیواد په بازارونو کې تر $1,800 پورې خرڅیږي او د زعفرانو بیې د لوړوالي له امله ډیری کروندګر د دې بوټي کرلو ته لیواله شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. اوس هم تاسو رابولم د اختر په اړه د خورشید ځانګړو خپرونو لیدو ته.